فتنو دور دی خلک دا وایي چې څه کوي قرباني ستا د څنګه همسایه وژړي د قرباني څه کوي د منیر شاکر زامن خو دغه نارې وي چې ستا د څنګه همسایه وژړی دی ته قرباني کوې ستا دا قرباني نه قبلیږي د ابراهیم علیه السلام طریقه څو زره کاله له مخې ابراهیم علیه السلام کوله بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بیا زموږ د ټول امت اتفاق یو اتفاقي عمل ته دا رقم فتنهګر خلک ناست وي بیا درته وایي څه کوې ستا د څنګه همسایه مسکین دی نو ته قرباني کوې دا قرباني دې نه قبلیږي د چا نظریه ده دا د لیلن د ګوربچوف عقیده ده د چا د ګوربچوف دا د روسانو عقیده ده دا د کمونیسټیانو عقیده ده چې پر خدای پر رسول ایمان نه لري هغه دا د مساوات نارې وایي چې ته څه شي خورې ستا همسایه هم باید چې هغه وخوري چې ته څونه مال لرې ستا همسایه هم باید چې د هغو نه مال ولري د چا عقیده ده دا د دغو کمونیسټیانو عقیده ده د کمونیسټیانو نظریه ورته وایي خلکو ته پر دغه رقم خلک بېدینه کوي د منیر شاکر زامن اوس دغه نارې درته وایي شا تا په 2 لک روپۍ غویې اخیستی دي ستا د څنګه همسایه د ماښام ډوډۍ نه لري اوس یې ورسره ګزوه څه معنی چې کمونیسټیان سئ چې خدای او رسول کم تقسیم کړی دي او الله او د الله رسول چې کم دین ښوولی دي چې پر سرمایهداره باندې قرباني واجبه ده هغه مه کوه نو ګورئ دا د فتنو دور دی کوشش دا وکړئ چې د خپلو اهل سنت الجماعت د علمای دیوبند مسلک ونیسئ او د دغو علماو پر لار باندې ولاړ سئ که نو ګورئ خبره څونه خوږه درته کوي چې یادې زه خو د همسایګانو غم اخستی یم زه خو د مسلمانانو غم اخستی یم خطرناکه څونه ده په ابراهیم علیه السلام رد دی پر محمد رسول الله باندې رد دی تاسې و انصاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به ډېر غربت وکړه به اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې ډېر غربت قسم یو صحابي په دې باندې کوي چې په موږ کې به داسې سړی نه و چې دواړه شیان به یې درلوده چې هم به پرتوګ درلودی هم به کمیس درلودی د دوی عامه جامه دی لکه زموږ د احرام جامه چا به اوږد کمیس درلودی بس عورت به باندې پټ و چا به بیا لنګ درلودی کمیس به بیخي درلودی نه بس عورت به باندې پټ و دواړه شیان به چا نه درلود او د بخاري او د مسلم روایت دی چې یو صحابي دی یو کوچنی صحابي نور ته لمونځ ورکوي بیا د بید مافي چې په سجده باندې عورت یې معلومیږي بیا نور صحابه کرام راځي چنده ورته کوي بیا دته یو غټ کمیس راغونځي چې دی لمونځ راکوي چې عورت یې نه څنډوځي د رسول الله د صحابه کرامو دا حال دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې 100 شان حلال کړي دي 100 شان حلال کړي دي هغه ته دا نه معلومېدله چې دا صحابه کرام بلال هم په دې صحابه کرام چې دا صحابه کرام شی نه لري دا 100 شان زال لون خدای ته بیا ورکم خو د چا طریقه ده خو موږ په خپل طبیعت نه کوو الله راته وایي وانحر څه معنی فصلي لربک وانحر قرباني وکړي څوک راته وایي الله راته وایي چیرې راته وایي په قرآن کې راته وایي دا صحابه کرامو اوس پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړه چې دا د چا عمل دی وایي دا ستاسې د پلار د ابراهیم علیه السلام عمل دی ولې موږ کوو د الله رسول ورته وایي چې دا په دې کې تاسو د الله اجر درکړي نو ځکه الله جل جلاله دې موږ ته الله دې موږ ته فکر راکړي الله دې موږ ته دا سوچ راکړي چې موږ په دې پوه سو چې دا موږ څه کوو ولې کوو د چا طریقه ده الله دې موږ ته د خپلو علماو د حقاني علماو د دیوبند علماو محبت الله فضل کې راواچي الله دې موږ د دغو ظالمانو څخه وساتي